په کابل کې د کتابونې تر عنوان لاندې د کتابونو یو لوی نندارتون جوړ شوی و. د نندارتون کابو یوه اونۍ دوام وکړ چې د کابل 150 مشهورو کتاب پلورنځیو پکې برخه اخیستې وه او بېلابېل کتابونه یې نندارې ته وړاندې کړي وو. د دې نندارتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې له کتاب لوستلو سره د ځوانانو مینه کمه شوې ده، نو د دوی موخه دا ده چې د هیواد ځوان نسل بیرته کتاب لوستنې ته مخه کړي او د کتاب له ارزښته ناخبره پاتې نشي. زه او په ټوله کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا غواړي چې د دې ډول نندارتونونو په جوړولو سره وشو کولی ځوانان دې ته وهڅوي چې کتاب لوستلو ته مخه کړي. څه موده کېږي چې ځوانانو له کتاب لوستلو بیخي مخ اړولی دی، نو ځکه نن سبا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم هڅه کوي چې د دا ډول نندارتونونو په جوړولو سره وشي کولی ځوانان د کتاب لوستلو ته وهڅوي او دا لړۍ به په ټول کابل ښار کې روانه وي. د کتاب پلورنځیو مسؤلین که څه هم چې په کابل ښار کې دننه دا ډول نندارتونونه جوړول مهم بولي، خو زیاتوي چې که په ولایتونو کې هم جوړ شي او لږ پراختیا پیدا کړي نو دا به ډېرې ښې پایلې ولري. غوښتنې دا دي چې په افغانستان کې د کتاب لپاره یو مرکزي مارکیټ رامنځته سي، یو مرکز رامنځته سي او سره د دې برخې د پیاوړتیا لپاره باید حکومت نورې اسانتیاوې رامنځته کړي چې دغه نندارتونونه ښه بېلګه ده چې لږ په پراخ ډول باندې دا ولایت ته وغځېږي او کلیو ولسوالۍ ته وغځېږي. یعنې یوازې په مرکز په کابل کې دا اکتفا نه کوي، دا باید لږ پراختیا پیدا کړي. د اسلامي امارت او بالخصوص د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه مو هیله همداره چې همدغه نندارتونونه په ولایتونو کې جوړ شي او په خاطر نو د اطلاعات فرهنګ نه همدا خواهش ده چې دې کله نشران حقین نشران د مخکې نه ورته وایي چې تاسو باید د تخفیف په نظر کې ونیسئ د خلکو لپاره. د نندارتون ته راغلي ګډونوال وایي نظر اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو سره دا یو ښه فرصت دی چې هر څوک په تخفیف سره یو څه وپیري. احمدشاه یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له دې ډول فرصته ښه ګټه اخلي. نوموړی وایي علاقمندی ما نسبت به کتاب و مطالعه بیشتر است. زه له کتاب لوستلو سره ډیره زیاته مینه لرم او دا نندارتونونه زما او د ټولو لپاره یو ښه فرصت دی چې په کمه بیه او تخفیف سره د خپلې خوښې کتابونه واخلي. او د نندارتون بله ګټه دا ده چې دلته د هرې خپرندوی ټولنې نوي چاپ شوي کتابونه پیدا کیږي، نو اړتیا نه وي چې په هر یو پسې جلا جلا څوک لاړ شي. نو نندارتونونه زموږ لپاره همدا اسانتیاوې هم لري. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د نندارتونونو جوړول زیات شوي دي، خو په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابوالي او بیکارۍ له امله ډیری خلک نندارتونونو ته د پیرودلو پر ځای یوازې نندارې ته ورځي او دا هغه څه دي چې پلورونکي هم د بازار له نشتونه سخت شکایتونه کوي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.